خدای په سپېڅلي نامه د واک ټلویزیون درنو سلام وخت مو بخیر پام راګرځوو د شپږ بجو مهمه ورسوي خبرونو ته په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د ملګرو ملتونو سازمان د استازي لیدنه آلماني دیپلوماتانو سره د افغانستان پر وضعیت د قطري چارواکو خبرې په افغانستان کې د نسناستي په پیښو کې د کموالي راتلل او د اسرائیلو په شمال کې پر یوې نظامي اډې د حزب الله ځواکونو برید اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا تنبایوا د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي دي د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي په دې کتنه کې روزا تنبایوا د یوناما نوې سیاسي مرستیاله جوډیټ ګالیون سرپرست وزیر ته معرفي کړې ده د خبرپاڼې پر بنسټ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړې چې د میرمن ګالیون له راتګ سره د افغانستان او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې شي بلخوا د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یوناما ویلي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د طبیعي پیښو له کبله ګڼ شمېر خلکو ته سخت زیان اوښتی یوناما پر خپله ایکس پاڼه د ناورین ګواښ کمښت نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړي پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هیواد کې د طبیعي پیښو له قربانیانو سره لا ډېرې مرستې وکړي د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد چارواکو له آلماني دیپلوماتانو سره د افغانستان د وضعیت په اړه بحث او خبرې کړې دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د افغانستان پر وروستیو بدلونونو په ځانګړې توګه دغه هیواد پر امنیتي وضعیت او بشري شرایطو خبرې کړې دي د لوګر د پوهنې ریاست بیان شاپور عرب وایي چې د پوهنې وزارت لخوا د لومړي ځل لپاره د ولایت ښوونکو ته د کوچنیو پورونو د ورکړې صندوق پرانیستل شو عرب وایي چې د پوهنې وزارت د دې صندوق له لارې اړمنو ښوونکو ته د وړو پورونو ورکولو لپاره 4 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې چې په روان مالي کال کې به شاوخوا 250 تنو مستحقو ښوونکو ته هر ښوونکي ته د خدمت موده په پام کې نیولو سره له 12,000 څخه نیولې تر 24,000 افغانۍ کوچني پورونه ورکړل شي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې په افغانستان کې د نسناستي په پیښو کې د کموالي خبر ورکړی دی په دغه راپور کې ویل شوي په تیره یوه اونۍ کې یعنې د سپټمبر له 29 د اکتوبر تر 5 د افغانستان په 109 ولسوالیو کې 3228 کسان د نسناستي په ناروغۍ اخته شوي دي چې دا د تیر اونۍ په پرتله 11.1% کموالی ښیي د دغه سازمان د معلومات له مخې د 2 نجونو په ګډون تر 5 کلونو کم عمره 3 ماشومان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي د بلخ د دهادي ولسوالۍ په شیر آباد کلي کې د 315 ډالرو په لګښت د یو روغتیایي کلینیک د بنسټ ډبره کېښودل شوه دغه کلینیک په 7 میاشتو کې جوړیږي او 3,000 کورنیو ته به د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي د برېښنا شرکت اجرابي رئیس د افغان ملي بانک د عامله پلاوي له رئیس دکتور شاکر جلالی او د کجکي برېښنا انرژۍ د تولید شرکت رئیس ترمنځ د کجکي برېښنا بند پروژې د مالي تړون لاسلیک کړلو د دې تړون پر بنسټ افغان ملي بانک له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په موخه د 15 کلونو په لړ کې 12 میلیونه امریکایي ډالرو د بیې مراجعې په ډول د کجکي برېښنا انرژۍ تولید شرکت ته ورکوي د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ سره کتلي دي د کانونو او پټرولیم وزارت په خبرپاڼه کې راغلي په دې کتنه کې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو د لا پراختیا ګډو همکاریو د پانګونې فرصتونو د آمو دریا نفتي حوزې او مس عینک پروژې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې شوي دي د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې ټاکل شوې د روانې تلې میاشتې له 15 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 28 د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو 4 ورځنی نندارتون جوړ شي د یاد وزارت په وینا دغه نندارتون به د کرنې بڼوالو او مالدارۍ اړوند بېلابېل ښه کیفیت لرونکي توکي کرنیز او د مالدارۍ پروسس شوي توکي کرنیز ماشینونه
لاسي صنایع، وطني غوره زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تاسیسات او یو شمېر نور توکي نندارې ته وړاندې شي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ټاکل شوی د افغان قزاق ګډ نندارتون د روانې اکتوبر میاشتې له 19 تر 22 نیټې د قزاقستان په الماتای ښار کې جوړ شي. د دغه وزارت په وینا د نندارتون کې به د افغانستان تولیدات او محصولات په 18 غرفو کې نندارې ته وړاندې شي. دغه وزارت زیاتوي په دې نندارتون کې د سوداګریز تواصل کنفرانس، د افغانستان د کورنیو تولیداتو او محصولاتو نندارې ته ایښودل او د دواړو هیوادونو د مسؤلینو ترمنځ دوه اړخیزې ناستې شاملې دي. کابل ښاروالۍ د خیرخانې کوتل د سړک په لومړۍ برخه کې د 200 څراغونو د نصبولو خبر ورکړی دی. د دې ادارې مسؤلین وایي د څراغونو نصبول په کابل ښار کې د نظم او ښکلا په رامنځته کولو کې مهم رول لري. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا ټاکل شوي چې د روان لمریز کال تر پایه د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې 15,000 نور څراغونه هم ولګول شي. په کندوز کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې له شیرخان بندر څخه تر کندوز پورې د 110 کیلو واټه برېښنا د لیږد لپاره د غځېدلې مزي د بدلولو چارې پیل شوې دي چې 80 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. چارواکي وایي چې دې سره به له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا د پرچاوۍ مخه ونیول شي. د بادغیس په مرکز کلینو کې د 198,000 امریکایي ډالرو په لګښت د استنادي دیوالونو 6 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پروژې د IOM په مالي ملاتړ له پیښو سره د مبارزې ریاست له لوري پلي شوي دي. د سرپل ولایت د پاسپورټ امنیت مسؤلین وایي چې تیرو شپږو میاشتو کې 19,128 پاسپورټونه ویشلي دي چې له لارې 103 میلیونه او 500,000 افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته جمع کړي دي. سرچینې زیاته کړي چې اوس مهال د پاسپورټونو ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوي دي. پرون د تورخم له لارې 15 د کندهار د سپین بولدک له لارې 24 د نیمروز د ورېښمو پله له لارې او د هرات د اسلام کلا له لارې 45 کورنۍ هیواد راستنې شوي دي. دغه راز 221 راستنه شویو ته سیم کارتونه ویشل شوي، 38 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او سلګونه کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. او ورسای خبر مله هیواد څخه بهر دا چې د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې حزب الله د اسرائیلو شمال کې پر یوې نظامي اډې د بې پیلوټ الوتکې پر مټ هوایي برید کړی دی چې پکې د 4 اسرائیلو عسکرو د وژل کېدو سربیره 18 څخه زیات نور کسان ټپیان شوي دي. حزب الله چې د برید مسؤلیت یې منلی ویلي چې دغه برید کې د اسرائیلو شمال او د تل ابیب او حیفا ترمنځ پروت د بنیامینا په نوم د اسرائیلو ځانګړو عسکرو یو ورځنیز کمپ په نښه کړی دی. د هیواد سیمې نړۍ مهم او روسي خبرونه تر بیا ښې چارې